بل حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې هغه بخاري او مسلم نقل کړی دی. چې زما په امت به داسې حالت راشي چې د هغوی چهرې به بدلې شي، نورانیت به ترې ختمې شي، صورتونه به یې مسخه شي، د اسمان نه به په دوی باندې کاڼي وورېږي. دا په هغه وخت کې قنیات زیات شي، یعنې په هغه کې آوازخانان چې نن ټول سندرغاړي او سندرغاړي دي، چې ورځ ته بلې زیاتېږي او په دوی کې د موسیقي آلات ډېر شي او په دوی کې شراب نوشي او د ورېښمینو اغوستل زیات شي، نو په دې وخت کې د الله د عذاب انتظار باسي. همدارنګه زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمایی استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ففي يوم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر القبض. زینب بنت جحش رضی الله عنها فرمایی یو مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم له خوب څخه په داسې حال کې را بیدار شو چې مخ مبارک یې سور و او رسول الله دا ویلې چې لا اله الا الله دا کلمه د تعجب یا افسوس په اساس ویله. رسول الله ویلې چې هلاکت او تباهي د عربو ته له داسې شر څخه چې هغه شر ډېر نږدې دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې نن ورځ د یاجوج او د ماجوج له دیوال څخه په دې اندازه دیوال پرانیستل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل غټه ګوته او ورپسې د تشهد ګوتې سره حلقه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې یا رسول الله آیا موږ به تباه کیږو په داسې حال کې چې زموږ ترمنځ به نیکان خلک موجود وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي هو، چې کله فساد او منکرات یعنې زنا او د هغې اسباب زیات شي په هغه وخت کې به بیا تاسو تباه کیږئ. نو قدرمنو اوریدونکو دا هغه وخت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې زما په امت به داسې زمانه راشي چې هغه به سهار مسلمان بیګاه ته به کافر وي، بیګاه به مسلمان سهار به کافر وي. نو باید چې په داسې وخت کې انسان الله ته متوجه شي، د الله رب العزت دین طرف ته مخ راواړوي، د خپله ژبه د خپله غوږونه ژبه د ناروا ویلو د فحشا او د منکرات ویلو نه وساتي، د حق په نامه یې خلاصه کړي، د الله د کلام په تلاوت یې خلاصه کړي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په وینا باندې خلاصه کړي. همدارنګه غوږونه دې ته کیدي چې د الله کلام واوري، نصیحت واوري، امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري، په دې باندې د محمد رسول الله احادیث واوري.